حمدالله محب د پاکستان هغو بریدونو ته سخت ګواښ وکړ چې په کونړ یې راکټي بریدونه کړي دي. دا چې حمدالله محب تازه پاکستان ته کوم اخطارونه ورکړل او څه یې ویلي دي، هیله د ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. حمدالله محب وایي د پاکستان راکټي بریدونه به بې ځوابه پرې نږدو. د ملي امنیت سلاکار د ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه ننګرهار، کونړ او تازه لغمان ته ورسید. حمدالله محب نن سهار د کونړ ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ کې هغه کور ته ورغی چې د پاکستان له لوري په راکټي بریدونو لګېدلی وو او څو تنه پکې شهیدان شوي وو. نوموړي وویل افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په ګډه د دښمن د شومو اهدافو او پلانونو مخه نیولې او د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره یې قرباني ورکړې ده. له ملي امنیت شورا څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د ملي امنیت سلاکار په خپلو خبرو کې وویل دښمن د طالبانو او نورو تروریستي ډلو په مرسته غواړي د ډیورن کرښې پر دې غاړې پوستي او تاسیسات ایجاد کړي، خو په خبره چې دوی باید پوه شي چې نه یې تاسیسات جوړولو ته اجازه ورکول کیږي او نه یې راکټي بریدونه بې ځوابه پاتې کیږي. پر طالبانو په ځانګړې توګه د هغوی پر مشرانو غږ کوم چې د پردیو د ګټو لپاره د خپلو خلکو وژنه ودروي او پر ځای له خپلو خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په ګډه د افغانستان د دښمنانو خلاف مبارزه وکړي. په دې غتنه کې د کونړ قومي استازو او مشرانو وویل دوی به د خپل کور، خاورې او خلکو او همداراز د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنې لپاره خپلو هڅو او څرګندونو ته دوام ورکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښې شوي ویډیو لایک کړئ، د سره چینل هم سبسکرایب کړئ.